ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوې دا سره لکه ګلونه دي کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د لوی او بخونکي سختن طلا په سپیشلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو زموږ د نن شپې خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1404 هجري شمسي کال د عقرب یا د لړم 12 نیټه ده. درنو قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې مهال د افغانستان د ملي ټلویزیون د بېلابېلو خپرونو لیدونکي وئ. اوس هم پام وکړئ د لغمان ملي ټلویزیون سیمه ییزو خپرونو ته، خو په سر کې هم یو څو خبرونه. زه غلام رحمان وایزي یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لغمان والی وایي د ولایتي ادارې دروازه د ټولو موضوع پر مخ خلاصه ده. د لغمان والی قاری بختیار ماس په خپل کاري دفتر کې د ملګرو ملتونو UN ادارې د بیلابېلو کلسترونو له مسؤلینو سره ناسته وکړه. په یاده ناسته کې د لغمان والی ترڅنګ مرستیال والی، د اقتصاد رئیس، د یو شمېر سکتوري ادارو مسؤلینو او د UN ادارې استازو ګډون درلود. لغمان والی قاری بختیار ماس د UN ادارې له استازو څخه مننه وکړه چې د لغمان ولایت په بیلابېلو برخو کې فعالیت کوي او ډاډ یې ورکړ چې ولایتي اداره چمتو ده له دوی سره پوره همکاري وکړي. هغه وویل د لغمان ولسونه د غربت له ستونزې سره مخ دي او اړینه ده چې د سړکونو، استنادي دیوالونو، مکتبونو د جوړونې او ترمیم، روغتیايي مرکزونو، پاکو اوبو او د راستنېدونکو مهاجرینو په برخه کې مرستې وشي. په ناسته کې د ولایت مرستیال والی هم د مهاجرینو د حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د لا زیاتو مرستو غوښتنه یې وکړه. ورته مهال د UN ادارې استازو له لغمان والي څخه مننه وکړه چې د دوی لپاره یې وخت ځانګړی کړ او همکاري ته چمتو دی. دوی ویل چې په لغمان کې تر ډیره دمه د زراعت، چک ډیمونو، اوبو مدیریت، بشري مرستو، معارف او مهاجرینو په برخو کې فعالیتونه کړي دي. دوی ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به د اصلاح شویو تخمونو، مکتبونو د ترمیم او جوړونې، سړکونو، استنادي دیوالونو، سربندونو، پاکو اوبو او د مهاجرینو په برخه کې خپلې مرستې جاري وساتي او عملي اقدامات به هم پیل شي. د لغمان والی په هدایت د اقتصاد ریاست په مشرۍ یو ګډ پلاوي د فرجغان ولسوالۍ د ولسونو ستونزو ته د حل په موخه سفر وکړ. بل لور ته د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي د ولسونو ستونزې د رسنې په برخه کې د اسلامي امارت د مسؤلینو هڅې ستایي. د لغمان د اقتصاد ریاست د مسؤلینو پر وینا فرجغان ولسوالۍ ته د لغمان والی په هدایت د اقتصاد رئیس په مشرۍ د بیلابیلو سکتوري ریاستونو او مؤسساتو په ملتیا یو ګډ پلاوي سفر وکړ څو هلته د ولسونو ستونزې له نږدې واوري. زمونږ فرجغان ته د سفر هدف دا و چې فرجغان ولسونو سره موږ نږدې نه وګورو او د دوی مشکلات موږ نږدې نه واورو، بیا اړوندو مؤسساتو او مسؤلینو سره شریک. فرجغان ولس امارت نه ډیر خوشحال دي او ډیر راضي دي. یو طرف ته دوی لپاره ولسوالۍ نوی ولسوالۍ منظور شوی او بل طرف ته دغه مسؤلین چې وخت نا وخت فرجغان ته راځي او ولسونو احوال اخلي نو ولسونه خوشحال دي. بل لور ته د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي د اسلامي امارت د ولایتي مسؤلینو دا اقدام ستایي او وایي چې تر ډیره ستونزې حل شوي، خو له ولایتي مسؤلینو د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کوله. یه بار اول نباشه، یه بار دوم، سوم، چهارمش نباشه. دارنده هم باید تشریف بیارن او مشکلات مردم بشنون و به چشم خود ببینن، چون که ولسوالی فرجغان یک منطقه بسیار دور افتاده همراه 3-4 ولایت هم مرز است او همیشه محروم بودن. امیدوار هستیم که با توجهی که امارت اسلامی در این ساحه داره این آباد شود او رفاه و آسایش برای مردم میسر شود او زمینه خدمت و محرومیت پیدا شود او این محرومیت ها از بین بره. هر وقت مسئولین امارت اسلامی آمدین از قوم فرجغان حوال پرسی کردین، قریه به قریه گشتین، خانه به خانه گشتین. مردم فرجغان بالعموم مردم مجاهد ملت است. در تمام تاریخ های از این جهاد سرچشمه گرفته، مجاهدین دوست دارن، خصوصا به همراه امارت اسلامی 100% همکار هستند. خوش هستند که امارت هر وقت احوال از یاره میگیره. د یادونې ده چې له دې وړاندې یاد پلاوي د ولسونو ستونزو د اورېدو په موخه بیلابیلو ولسوالیو ته هم سفر کړی و.
لغمان کې اوس 11 رواني ناروغان د تداوی په موخه سرې میاشتې ریاست ته وسپارل شول. نور حال د عبدالوارث مخلص په راپور کې. د لغمان ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست د نشراتو مسؤل مولوي محمد اسحاق سعیدي وایي چې د یاد ریاست لخوا د لغمان ولایت له بیلابیلو سیمو څخه 111 رواني ناروغان راټول او د تداوی په موخه د لغمان ولایت د سرې میاشتې ریاست ته وسپارل. هغه زیاته کړه چې یاد کړنه یې د امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر اساس چې د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ته یې دنده سپارل شوې وه ترسره کړې ده. نوموړي همدا راز وویل چې په مرکز مهترلام او ولسوالیو کې د محتسبینو لخوا د هغو ناروغانو د راټولولو لړۍ دوام لري چې رواني تکلیف ولري او یا هم لیونیان وي، کورنۍ او ټولنه ورسره په تکلیف کې وي. ښاغلي سعیدي د خپلو خبرو پر مهال له ولسونو څخه وغوښتل چې په یاده برخه کې دې له دوی سره همکاري وکړي. د NCRO موسسې له لورې په مرکز مهترلام کې 250 بزګرانو ته د شیدو فلټر وسایل وویشل شول. د لغمان ولایت د اقتصاد ریاست په هڅو د زراعت ریاست تر مستقیم نظارت لاندې د NCRO موسسې په مالي ملاتړ د شیدو د فلټر وسایلو ویش لړۍ په مرکز مهترلام کې ترسره شوه. په دې لړۍ کې 250 تنه بزګرانو ته 12 قلمه توکي چې د شیدو د فلټر وسایلو په توګه کاریږي وویشل شول. د مرستو د ویش په مراسمو کې د لغمان ولایت د زراعت رئیس مولوي عبدالستار محمد، د لغمان ولایت د اقتصاد رئیس مولوي جان محمد حامد په هدایت د موسسات عمومي مدیر عبدالکریم فیصل، د ولسوالیو او سکتوري چارو عمومي مدیر او د تطبیقونکو موسسې ولایتي مسؤل ګډون درلود. د زراعت رئیس مولوي عبدالستار محمد د ویش په مراسمو کې وویل د شیدو د فلټر وسایلو ویش د لبنیاتو د کیفیت لوړولو او د کرنیزو محصولاتو د ارزښت زیاتولو په موخه ترسره کیږي. موږ هڅه کوو چې د بزګرانو او مالدارانو د ژوند د ښه والي لپاره ورته تولیدي پروژې لا پراخې کړو. د یادونې ده چې دغه مرسته به د شیدو د پروسس او تولید د ښه والي، د لبنیاتو د کیفیت لوړولو او د بزګرانو د عاید د زیاتېدو په برخه کې مهمه ونډه ولري. په لغمان کې د ISO موسسې له لورې د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو ویش لړۍ پیل شوه. نور حال د هدایت الله دانش په راپور کې. په لغمان کې د ISO موسسې له لورې د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرې د ویش لړۍ پیل شوه. د لغمان ولایت د اقتصاد ریاست په هڅو او د زراعت ریاست تر چتر لاندې د ISO موسسې په مالي ملاتړ د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو ویش لړۍ په ټول لغمان کې پیل شوه. د مسؤلینو په وینا دې لړۍ کې به 1300 بزګران د اصلاح شوو غنمو تخمونه، توره او سپینه سره ترلاسه کړي. په مرسته شوو توکو کې د هر بزګر لپاره 50 کیلوګرام اصلاح شوي غنم، 50 کیلوګرامه توره او 50 کیلوګرامه سپینه سره شامل دي. د مرستو د ویش په مراسمو کې د لغمان ولایت د زراعت رئیس مولوي عبدالستار محمد، د اقتصاد ریاست د ولسوالیو او سکتوري چارو عمومي مدیر اجاز الحق یوسفزی او د ISO موسسې ولایتي مسؤل ګډون درلود. مولوي عبدالستار محمد د ویش پر مهال وویل د اصلاح شوو تخمونو او سرو ویش د بزګرانو د حاصلاتو د لوړولو او د کرنیزو چارو د معیاري کېدو په موخه ترسره کیږي. نوموړي وویل موږ هڅه کوو چې بزګرانو ته د عملي همکارۍ ترڅنګ د نوو کرنیزو طریقو په برخه کې هم مرسته وکړو. مرسته اخیستونکو بزګرانو د دې مرستې له امله د اقتصاد ریاست، زراعت ریاست او د ISO موسسې څخه مننه وکړه او څرګنده کړه چې دا مرسته به دوی د کرنیزو چارو په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس د کړنو کلنۍ ارزونه ترسره شوه. نور حال عبدالوارث مخلص راکوي. د لغمان ولایت د ارزونې ولایتي کمیټې د ریاست الوزرا د عالی مقام د 145 غړي هدایت په اساس د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د رئیس مولوي عبدالنور رسولي د کړنو کلنۍ ارزونه ترسره کړه. یا د ارزونه د لغمان والی قاری بختیار معاذ د اداري اصلاحات او ملکی خدماتونو د اداري مسؤل مفتی محمد نسیم نعمانی او د ولایت مقام د کارکونکو چارو امریت اړوند د ارزیابي مدیر نصیب الرحمن جهاندوست په حضور کې ترسره شوه. په دغه ارزونه کې د یادو مسؤلینو د کلنی پلان، د اجراتو کلنی راپور او د کلنی ارزونې فورمې تر تحلیل او څېړنې وروسته د ارزونې کمیټې له لوري عالی وارزول شوې او د اړوند ریاست مسؤل ته د پاتې اجراتو په موخه وسپارل شوې. لغمان کې د عشر راټولولو کارکونکو سره د همغږۍ ناسته ترسره شوه. د لغمان ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د عشر او زکات راټولولو امیر قاری ذبیح الله حشام په مشرۍ د دې ولایت د مرکز اړوند د عشر او زکات راټولولو کارکونکو سره د چارو د لا ښه بهبود په موخه د همغږۍ غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د عشر او زکات د راټولولو امیر قاری ذبیح الله حشام د یادې چارې د ښه مدیریت لپاره اړینې سپارښتنې او لازمې لارښوونې وړاندې کړې. نوموړي د کارکونکو څخه وغوښتل چې
د عشر د راټولولو په برخه کې له ولسونو سره ښه چلند وکړي تر څو خلک خفه نشي او دغه مهم شرعي عمل په بشپړ شفافیت او د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د حکم مطابق ترسره شي. قاری هشام زیاته کړه چې د یادې پروسې سمه اجرا د اسلامي نظام له مهمو چارو څخه ده او باید د بشپړې پاملرنې لاندې ترسره شي. هغه په دې برخه کې د لا ښه همکارۍ او د دندو ته د کارکوونکو د لا متوجه کولو لپاره نورې لازمې سپارښتنې هم وکړې. په پای کې د عشر او د زکات راټولولو کارکوونکو مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې دغه سپېڅلې چاره به په پوره صداقت، شفافیت او د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د حکم مطابق عملي کوي. درنو قدرمنو لیدونکو، دا اوس زموږ د نن شپې خبرې ټولګه له عملتیا څخه مو مننه. پاک الله مو مل شه.